د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې بیا هم زه رضا کاکړ ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضر یم. درنو عزیزانو، د نن ورځې په خپرونې کې را سره دروند میلمه ښاغلی اسماعیل مشواڼي صاحب میلمه دی. د ده سره به د بیکاري په مسأله او د بیکاري په لاملونو او مشکلاتو باندې بحث کوو. دا چې د خپله وزګاري یا بیکاري په ټولنې باندې څه اغیزه کوي او ټولنه د کومو ناخوالو سره مخامخوي، نو دا هغه بحثونه دي چې د نن ورځې په خپرونه کې به ښاغلی مشواڼي صاحب موږ ته ځواب وایي. نو ښاغلی مشواڼي صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه. ښاغلی مشواڼي صاحب، د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم دا درڅخه وپوښتم چې د بیکارۍ اصلي لامل څه دی؟ یعنی څه علت دی چې په یو ټولنه کې بیکاري رامنځته کېږي؟ مخصوصا موږ خصوصي په ټولنه کې دا د اوسنۍ بیکاري د علت څه دی؟ په څه باعث د دې ګرځېدلې چې بیکاري رامنځته سي؟ مننه. زه هم خپل په نوبت سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ستاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې هر یو هر ځای یاست روغ او رمټ اوسئ، د عافیت کالي او تواس په تن ولري. بیکاري یو داسې موضوع دی چې نه تنها موږ ته په هیواد کې، تنها په افغانستان کې موږ ولرو. دا یو جهاني یو نړیوال بحث دی. په هر کشور کې، په هر هیواد کې دا موضوع شته. خو بیا په افغانستان کې د بیکاري د موضوع ګراف یو څه داسې ولړ دی. موږ ویلی سو چې تر نورو هیوادو د منطقې په کچه یو څه زیاتره دی په افغانستان کې دا لامل. خو ځینې مهم او ډېر لاملونه شته په دې کې. یو څه به د دولت د خوا وي او ځینې به د ملتو د خلکو د خوا وسي. خو ګڼ شمېر لاملونه لري او په مهمه توګه یې موږ ویلی سو چې هم د دغه تېر څو کلونو وچکالۍ لامل و په افغانستان کې چې خلک د ولسوالیو او کلیو څخه را مهاجر سول په ښارونو کې. د دغه د نفوس ګڼهګوڼه چې په ښارونو کې زیات سوه، همدغه یو لامل و چې په اړه ولاړ سي. د دولت ساختاري شکلیت، دغه شکل د ساختار د دولت لامل د دې دی چې بیکاري ایجاد سي. هغه قدیمه او غیر معیاري بنسټونه او پروګرامونه چې دي نسوای د دغه ځوان نسل و نیازونو ته ځواب ورکړي، لکه چې تحصیل کړی غشر دی او غیر تحصیل کړی دی یا کاسب کار دی چې په یو حرفه کې، په یو بخش کې مسلکي دی. دولت نه کولی سي دوی ته زمینه برابره کړي. او بلکې تر ټولو ستر او مهمه لامل ده ناامني ده. ځکه چې ناامني داسې وخت سوی دی چې کله پانګونې او تجاران د بهر نه او د افغانستان د داخل نه راغلي وي چې پانګونه وکړي یا سرمایه ګذاري وکړي چې ځوان نسل یا کاسب کار هغه حرفه‌ایي خلک پر کار باندې سي. خو له بده مرغه دوی ته زمینه نه ده برابر سوې، یا دولت ملاتړ نه دی کړی، یا د امنیتي تعهداتو سره مخامخ سوي دي. نو له همدغه څو مهمه او عمده وجې دي چې بیکاري ګراف په افغانستان کې ولړ تللی دی. ډېر ښه. مشواڼي صاحب، یوه بله خبره ده، تاسو خو دا ویل چې دا مزحل په ټوله ټولنو کې شته، یعنې یوازې په افغاني ټولنه کې نه ده. خو یوې خبرې سره بیا موږ مخامخ کېږو، خو شاید لیدونکو ته هم دا خبره معلومه وي. په دغه زموږ روسي ټولنې ته که موږ نظر واچوو، دا خپله د هرات ماحول ته چې ګورو، ډېر ځوانان د پوهنتون نه فارغېږي. نو د دغو ځوانانو څخه ځینې ځوانان ډېرو ښه وظیفو ته لاس پیدا کوي او وظیفو باندې ته ځي، دندې ترسره کوي او ښه معاشونه اخلي. خو ځینې ځوانان داسې دي چې د تحصیل کچه که څه هم ډېره لوړه وي، خو کار نشتوالي سره مخامخ دي او بیکاره ګرځي. د دې علت څه دی؟ نو که چېرته په یو ټولنه کې کار نه وي، خو باید ټولو ته کار پیدا نه شي. آیا په دې کې سیاسي علتونه دي، یعنې څوک واسطې چلوي که نه؟ اصلي علت دا دی چې د لیاقت او نلایقت خبره ده که څنګه؟ خو کله داسې موضوعات شته موږ نشو کولی چې یا پړاو یا ملامتیا کامله پر دولت واچو یا پر ملت یا پر خلکو د ځوانانو. دغه اجتماعي مسایل چې دي په دواړو اړخو باندې تاثیر لري. کله به یو اړخ زیاتره سنګیني کوي چې درونتوب کوي، مثلا ګناه به د خلکو وي یا به د ځوانانو وي، یا به زیاتره ګناه کله به د دولت وي. مخکې ما تاسو ته وویلې چې ساختار باعث دغه سوی دی چې کله یو سړی هغه وړتیا او لیاقت او استعداد او توانایي به د دې نه لري، پر اساس د روابطو دی کولی سي چې لوړ لوړ پوستو ته لاس پیدا کړي او وظیفه ترسره کړي، که په هر شکل چې کېږي. ځکه چې د دا خپلوان یا هغه په اصطلاح چې اوس عام سوی دی په اړتیا لته لري. نو کله بیا داسې کسان شته چې واقعا لیاقت لري، وړتیا لري، توانایي د دې لري چې هر رنګه کار وکړي، په هر شرایطو کې کار وکړي او مفید هم وسي جامعې ته. نو له بده مرغه هغه کسانو ته بیا کله فرصت نه ورکول کېږي. خو بیا هم د اجتماع یا د ځوانانو یا د فارغ شوي کسان چې تحصیلات لري، لوړې زده کړې لري، د هغو دپاره موزل به دا وي، په دری ژبه کې یو اصطلاح ده خواستن توانستن.
کله چې دوی وغواړي زه مطمئنه یم دوی کولی سي نه تنها چې د دولت د طریقه دوی هدف دا اوسي چې باید په دولت کې څوک کار وکړي د دولت معاش واخلي هغه سړی کارګر دی نه هر سړی چې د هرې لارې څخه دی سوای چې مشروع پیسې لاسته راوړي هغه پیسې لاسته راوړي چې نفقه یې حلاله وسي واقعا درآمد ولري هغه کار دی هغه وظیفه ده هغه شغل دی نو که په خصوصي بخش کې کېږي که په شخصي بخش کې کېږي که په دولتي کې کېږي که په مؤسسو کې کېږي کله که ځوانان وغواړي نو دوی کولی سي چې ځان ته کار هم پیدا کړي او د دې موزل نه خپل ځان او کورنۍ وباسي بالکل مشواڼۍ صاحب دغه خصوصي سکتور ته مو اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې دا ټوله پړه په دولت ته چې باید تحصیل کړی قشر او ځوانان دولتي ادارو ته جذب شي ستاسو نظر څنګه دی خصوصي سکتور څونه ګټور تمامېدلی سي د وظیفو او دندو په خاطر چې ځوانانو ته وظیفه وسپاري خصوصي سکتور په دا تېرو څو کلونو کې چې رامنځته سوی افغانستان زمینه ورته مساعده سوې د دولت لخوا یې ملاتړ سوی نه هغسې ملاتړ چې موږ یې یادونه وکړو خو بیا یې هم نسو پټولی د دولت کله کله ملاتړ یې کړی دی نو خصوصي سکتور ډېر مهم کولی سي ډېر مهم نقش لري چې موازي او برابر د دولت دی کولی سي چې پانګونه وکړي خصوصي سکتور سرمایه ګذاري وکړي صنعتي شارکونه چې جوړ سوي دي فابریکې دي په دوی کې ځوانان کار وکړي او وظیفې ترسره کړي نو له همدې وجه ځوانان دې دا فکر نه کوي چې هر کله باید موږ په دولت کې کار وکړو د دولت د بودیجې څخه معاش واخلو نو هغه وخت موږ کار کړی دی یا موږ کارمندان یو ځکه چې موږ ته افغانستان د تحصیل او د علم کچه په دا څو کلونو کې لوړه تللې ده ډېر ځوانان او نجونې او هلکان زده کړې کوي په کال تقریبا نږدې 160,000 هلکان د کانکور د طریقه تحصیلاتو لوړو زده کړو نیمه عالي ته جذبیږي او له بلې خوا نه خلاصیږي دغو محصلین او هلکان خو دولت نه کولی سي چې په کال 180,000 نفره جذب کړي په ادارو کې نو که قرار دا اوسي چې په کال 180,000 نفره جذب کړي په نږدې 15 کاله کې بعد 10 میلیونه نفر کارمندان اوسي نو څوک چې ګرده د دولت کارمندان اوسي څوک دلته تجارت وکړي څوک دلته دکانداري وکړي څوک نور کسب وکړي څوک بل کسب وکړي څوک بل د بازار کسب وکړي خو ټوله نه سوی چې د دولت د طریقه جذب سي او دولت دا ظرفیت به هم نه لري فعلا په افغانستان کې چې دا جذب کړي او دغه اراده به هم نه لري کله هغه کسان چې واقعا لیاقت لري هغه نه جذب کړي نو له همدغسه کولی سي چې خصوصي بخش کې ځوانان توجه وکړي خپل ځان ته د کار پیدا کړي یا په خصوصي بخش کې د کار وکړي ډېر خصوصي بخشونه شته چې د دولت ښه لوړ معاش لري ښه کیفیت لري ښه امکانات یې په لاسو کې شته خو د دولت یو دغه نوم دی ولې په خصوصي بخش کې ډېر امکانات د طریقه د دې چې درآمد ولري ځوانان کولی سي زیاتره درآمد لاسته راوړي او ښه خوندور کارونه وکړي بالکل دا خپل ځان ته د کار جوړونه مسله چې تاسو وویل یعنې خصوصي سکتور خپله دغسې ته چې یو انسان خپله دا اقدام کوي چې ځان ته کار جوړ کړي او نور هم په کار وګماري دغه فکر څنګه دی ځوانان باید دا فکر ولري وینه لري کولی سي چې خپله د صفر څخه شروع کړي او ځان یو ځای ته ورسوي ځان ته یو خصوصي کار جوړ کړي مثلا ډېر کورسونه دي کمپنۍ دي او شرکتونه او دا مسایل دوی څنګه یو ارزونه کوي دا څونه مفیده تمامېدلی سي د ځوانانو لپاره ښه که داسې ځوانان عزم و اراده واقعا به دې کار ته ولري د دولتي تر کار یا د خصوصي بل شرکت په بخش کې چې یو سړی ولاړ سي کار وکړي چې تنها معاش ونیسي زه فکر کوم که یو سړی عزم و اراده د دغه ولري یو ظرفیت پکښې وسي چې یوه ځان ته سرمایه ګذاري وکړي خپل د صفر څخه اندکې سرمایه څخه دی شروع وکړي یوه کار ته دا به ډېر مفید او ګټمن تمام سي و هغه سړي ته تر دې چې 10 کاله یا 20 کاله په دولت کې یا په خصوصي سکتور کې کار کړی تنها معاش اخیستی نو دی کولی سي چې په 15 کاله کې په 10 کاله کې نه تنها چې دی ځان ته ګټمن اوسي و ځان ته سرمایه جوړه کړې اوسي یو شرکت یې لارې ته اچولی اوسي دی کولی سي چې پرته له ځانه خپل د فامیله څو 10 نفره 20 نفره نور ځوانان په کار وګماري او 500 کسان نور ته دی زمینه د کار برابره کړي نو دا ډېر مفید او ګټمن تمامېږي و ده ته او خپل فامیل ته او نور د ده شان ځوانانو او جامعې ته د دې لپاره دولت څونه امکانات خلکو ته ورکړي دي یعنې خلک په اسانۍ سره کولی سي چې خپل ځان ته یو خصوصي یا شخصي کار شروع کړي دولت خو د څو کال را په دې خوا شعارونه ورکوي چې مثلا تشویق مالیاتي لري کله چې څوک راځي سرمایه ګذاري وکړي د څو مالیاتو څخه معاف دی مثلا ځمکه ورته برابروي نور کارونه کوي خو مهمتر هغه شی دا دی چې دولت نه کولی سي چې امنیت ورته تامین کړي کله چې دولت د تنها صرفا امنیت تامین کړي خصوصي سکتور ته یا خصوصي بخش ته نو زه فکر کوم چې په جامعه کې نه تنها د افغانستان په هیواد کې بهرني هم ودې ته علاقمند چې راسي افغانستان ته په صنعتي شرکتو کې پانګونه وکړي سرمایه ګذاري وکړي صرفا دولت که وکولی سي او وغواړي امنیت یې تامین کړي دوی ته نو زمینه د سکتور خصوصي یا رشد د سکتور خصوصي زه فکر کوم چې ډېر ژر به پراختیا وکړي او پرمختګ به وکړي ډېر زمینه و کار ځوانانو ته به برابر
برابر سي. خو کله که دولت د امنیت ونیسي، مهمترین بود او هغه اصلي ترین نقطه دغه ده چې امنیت نشته دلته چې سکتور خصوصي واده وکړي. دغه د امنیت نشتوالی دا مزحل ولې نه حلیږي؟ آیا دولت ناکامه دی که نسی کولی د امنیت سم کړي که یا نه غواړي چې امنیت خلکو ته سم کړي؟ نو دا یو داسې سیاسي موضوع ده. کله چې موږ د معضل بیکاري یا د اقتصادي د وجې دا موضوع ته بحث کوو، خو په امنیت نشتونوالي کې یا د امنیت نه راوستلو کې ډېر سیاسي موضوعات شته. کله سیاسیون چې ودرېږي خپل د شخصي ګټو لپاره خارجي دولتونه ملامتوي، کله یو د بل سره ځانونه ملامتوي. خو په دې کې ډېر معضلونه شته او د دو وضاحت وخت به وغواړي. او زه فکر کوم په سیاسونو کې تر دې چې د اراده ولري چې د دولت د افغانستان لپاره د خلکو لپاره زمینه د کار یا د زمینه د دې چې امنیت برابر شي، خصوصي سکتور واده وکړي، نو دوی زیاتره خپل هغه تجارت او خپل سرمایه گذاري او خپل قدرت ته فکر کوي. دوی شخصي ګټو ته تر ملي ګټو زیاتره ارزښت ورکوي. نو همدغه موضوعات به لامل شوي وي چې امنیت به نشه کېږي او نه به ښه شي. بالکل. دغه د امنیت خبره سوه او په دې کې بیا بهرني بحثونه راغله چې بهرنیان ګوتې وي. دغه بهرنیانو هیوادونو ته زموږ ځوانان ډېر ځي د کار لپاره. تاسو ته معلومه ده د دې مخه ولې دولت نه نیسي؟ هغه نیرو چې هغه ځوان نیرو چې مثلا په ایران کې کار کوي یا په نورو همسایه ممالکو کې کار کوي، که چیرې هغه په افغانستان کې په کار وګمارل سي، ستاسو له نظره څونه به ګټوره تمامه سي دا خبره؟ دا خو ډېره مهمه ده چې ځوان نسل یا نیروی کاري هغه ګروه چې واقعا کار کوي، چې وړتیا د کار لري، سن قانوني 15 کاله یا 18 کاله پوره کړي وي، تر 15 کاله پورې رسېدلي وي، او هغه کسان چې بالقوه یا توانایي جسمي لري چې هغه نه کار وکړي، نو دا یو سرمایه ده دولت ته. ځکه چې موږ وایو نږدې نیم نفوس د افغانستان ځوانان دي. دا ځوانان تقریبا 40% د ځوانانو بیکاره دي او ډېر مجبوره کېږي چې مهاجر سي یا همسایه هیوادونو ته یا بهرني اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. کله به په دریا کې غرق وي، کله به د قاچاقبر د لاسه خرڅېږي. خو دغه سرمایه متاسفانه دولت نه کولی سي چې استفاده وکړي. نو کله کله چې موضوع د سیاسي یا رقابتي سیاسي په سیاسونو کې رامطرح سي، دوی ادعا د دې کوي چې موږ او جاپان په یو کال کې استقلال نیولی. نو کله چې موږ د جاپان هیواد ته ګورو، د دوی هغه لوړ منزلونه، لوړ بلډینګونه او هغه جهاني قدرت، دا د داسې یکباره او په یو وار د اسمانه نه دي راشوي سوي چې په جاپان کې همدغسې سوي وي، یا دوی د انټرنیټ ډاونلوډ کړي وي چې داسې بلډینګانې جوړ کړي. هغه کسانو کار کړی، دولت زمینه و ځوانانو ته بر مساعده کړې ده، ملاتړ یې کړی د خصوصي سکتور او نورو بخشو څخه امنیت یې ورته تامین کړی. اوس کله جاپان د نړیوالو په سرحد کې دی خبره کوي او یو ابرقدرت د جهان دی، نو موږ نه کولی سو چې نه مو ویلی سو چې موږ د جاپان د استقلال په یو وار نیولی دی. او نن ورځ راځو استقلال ته ځانګړې بودیجه مطرح کوو چې دا مصرف سي د استقلال په بخش کې یا مثلا د بل موضوعات په بخش کې. مهمتره تر دې دا ده چې سیاسیون دغه ظرفیت او دغه استعداد په ځان کې ولري چې د ځوان لپاره د دغه سرمایې لپاره دا د حقیقت یو سرمایه ده. دا نه تنها چې د ځوان د انسان په حیث ودې ته ګوري، مثلا دا هر یو کولی سي چې یو لوړ او ستر نقش په دې د جامعې په انکشاف کې، د جامعې په جوړولو کې نقش ولري. نو متاسفانه دغه ظرفیت په سیاسونو کې او په چارواکو کې نشته چې دغه سرمایې څخه استفاده وکړي. دغه سیاسونو بحث راغی، د سیاسون او د هغه نمایندان چې ولسمشریزو ټاکنو ته هر وخت ځان کاندیدوي، دوی ډېرې غټې غټې وعدې ورکوي چې زه به دا کار کوم کار کوم. د دوی د یو غټو وعدو څخه یوه وعده داسې شاته سم اورېدلې، لیدونکو هم اورېدلي چې زموږ به بیکاري له منځه وړو. خو څه تر اوسه هېڅ رئیس جمهور نه دی توانېدلی په دې باندې، هېڅ ولسمشر په دې نه دی توانېدلی چې دا بیکاري له منځه یوسي. دا هم د دوی په توان کې نه ده، که بیا هم دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. نو داسې یوازې شعار ورکوي د رایو نیولو لپاره. موږ مخکې د وویل چې دغه اجتماعي معضل دوه بوده لري، کله د جامعې د خوا سي، کله د سیاسیونو د خوا. کله چې جامعه پر سیاسیونو باندې فشار را نه وړي، هغه سیاسیون داسې لکه خودکامه او سرکشه سي، هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي. نو لکه نن چې اوس کمپاینونه تازه شروع سوي دي او هر سړی د ځانه پالیسي لري او هغه تکراري درواغ بیرته تکراریږي. داسې موږ مطلقه ویل سای چې په دغه 18 کاندیدانو کې چې دی هېڅ یو نه خو رښتیا نه وایي، هېڅ یو افغانستان ته صادقه نه دی چې موږ بیا اعتماد په دوی وکړو، دوی د کار موږ ته برابر کړي یا د بیکاري ولړه کړي د بینه دې یوسي. نه تنها چې دوی نه سوای چې بیکاري د بینه یوسي، بلکې حتی نه سوای چې 15% یې لا کښته راوړي چې دغه بیکاري 40%، 15% سي ځوانان پر کار سي. نو دا یو داسې شی دی چې دلته مشکل زموږ د ملت ځوانانو د جامعې دی. موږ یو داسې قانع خلک یو، یو داسې زود باوره یو، یعنې ژر به اعتماد کوو په هغه کسانو باندې چې یو وار، دوه واره، درې واره موږ خطا ایستلي یو.
موږ د دغه احساس څخه د پاک د ځوان د احساس څخه استفاده کړې ده، سیاسي ګټې پورته کړې ده، قدرت ته رسېدلي دي او له بده مرغه نن ورځ چې قدرت ته رسېدلي سبا یې ځوانانو ته شا ګرځولې ده، بیا د ځوان غږ نه دی اورېدلی. کله یې ویلي د مثلا په تېره دوره کې چې خپل رئیس جمهور ویلي وه ځوانانو ته زه مستقله وزارت جوړوم، مثلا ځوانانو ته زه بیکاري د منځه وړم، ځوانانو ته د تحصیلاتو د بورسیو د دو موضوعاتو زمینه برابروم. متاسفانه کله چې قدرت ته ورسېده هېڅ کله یې توجه ونه کړه، نه تنها توجه ونه کړه، همدغه موضوع کامله هېره کړه او نن ورځ بیا راغلې وه دا موضوعاتو ته اشارات کوي، وایي چې داسې موضوع خو متاسفانه بیا هماغه ځوانان چې خطا ایستل سوي وه، هماغه ځوانان چې په 5 کالو مخکې په 2014 کې خطا ایستل سوي وه، سیاسي ګټې ځینې اخیستل سوې وه، نن ورځ بیا هغه ځوانان به دغه موضوع ته اعتماد کوي، بیرته ځي دغه جریانونو ته، بیرته ځي رایې ورکوي، بیرته ځي کمپاین کوي، تر څو چې 15 کاله نور به دغه سرنوشت ته دوی دچاره اوسي او دغه مشکلاتو سره مخ اوسي. بالکل. یو بله خبره چې په افغاني ټولنه کې ډېره تکراره سوې ده هغه دغه د اعتماد خبره ده، لکه تاسو چې یاده کړه. ولې ځوانان داسې خوشباوره اوسي چې په پښتو کې یو متل دی وایي ازمویلی بیا مه ازمویاست. نو د ازمویلی سړی چې یو وار ازمویل سوی دی او هغه په خپلو وعدو باندې عمل نه دی کړی، بیا ولې ځوانان د خلکو باندې باور کوي؟ علت څه دی؟ آیا هغه ځوانان چې په راس کې دي د ځوانانو هغه وي کوم څه ګټې پکې شته د هغو که نه ټول ځوانان د دو خبرو قرباني سوي دي؟ نو داسې دی چې موږ ځوانان یعنې موږ ویلی سو چې زیاتره تر 50% هغه استقلال فکري دوی نه لري. صحیح ده چې دوی تحصیل کړی، صحیح ده چې دوی راغلي د صنعت د لیسانس یا د ماستري لاسته نیولې، خو متاسفانه ردرو د یو بل سړي کېږي، قرباني د یو سړي د معاملې کېږي. د ځوانانو په ساته کې په سر کې مثلا په دا هرات کې موږ ویلی سو چې د هرات نږدې چې ووایو 10,000 10,000 15,000 هر څه چې ځوانان وسي دا ګرده د دو پر سر باندې 2 نفره 3 نفره اله 15 نفره معامله کوي په مرکز کې. هغه سړی چې هلته معامله کوي شخصي ګټې دي، مادي ګټې لاسته راوړي او متاسفانه راځي دلته ځوانانو ته بیا هماغه وعدې ورکوي، هماغه درواغ ورته وایي او د هر 500 کسو ځوانانو پر سر باندې یو سړی راځي معامله کوي. متاسفانه هغه ځوانان بیا هم اعتماد کوي، دوی استقلال فکري و ځان ته نه لري چې مثلا شعور د دې ولري چې موږ باید فکر وکړو چې دغه سړی نن ورځ 15 کاله مخکې موږ ته داسې موضوعات وویلې او دغه ځوان موږ یو وار اعتماد پرې وکړئ، موږ واستوئ پایسته نماینده مرکز ته، موږ غږ یې بدرغه کوي مرکز ته او 15 کاله کې موږ څخه ورک کړو. بیا نن ورځ چې کمپاین شروع شوی هماغه انډیوال هماغه ملګری نن د مرکز څخه راستون شوی بیا هرات ته، بیا موږ ته وعدې راکوي، بیا موږ ته شعارونه وایي، بیا ولې موږ دغه پسې ولاړ شو؟ ځکه چې 15 کاله مخکې موږ خطا ایستلو. نو متاسفانه دغه ته فکر نه کوي، بیا په وار دغسې خطا ایستل سوي، سیاسي ګټې ځینې پورته سوي دي او بیا هم دوی اعتماد کوي. یعنې د ستاسو نظر دا دی چې ځوانان څخه سیاسي ګټه اخیستل سیاسي ګټه کاملا سیاسي ګټه اخیستل کېږي تر هغه ساعته پورې چې قدرت ته لاس ورسېږي. کله چې سیاسیون چارواکي قدرت ته ورسېدل نو متاسفانه نه تنها ځوان و غږ ته توجه نه کېږي، ګر سره د دوی غږ نه اوري و دوی ته توجه نه کېږي، هېڅ نوع اسانتیا دوی ته نه برابرېږي د خپل استعداد او خپل توانایي بروز ورکړي او په جامعه کې دوی استفاده وکړي یا یې ونډه ولري. د ځوانانو د استفادې خبره مو وکړه، څه باید وسي چې د ځوانانو څخه سیاسي ګټو او سیاسي اهدافو کې کار وانخیستل سي؟ تاسو ګورئ په دواړو خوا کې ځوانان قرباني ورکوي، هغه که د جنګ وها خواته وي که دا خواته وي، که مخالفه ډله وي او که دولت وي. نو بیا ولې په سیاسي چارو کې ځوان د تصمیم حق نه لري؟ حتی په سوله کې ځوانان ولې د تصمیم اجازه نه لري؟ ولې د ځوانانو څخه نظرخواهي نه کېږي؟ خو مخکې مو تاسو وویل چې اقتصادي مسایل مهمه مسایل دي، ځکه چې موږ افغانستان یو داسې جامعه یو چې د فقر اقتصادي سره لاس و ګریوان یو. نن ورځ اقتصادي مشکلات ځوانان لري، کله دوی مجبوره دي چې مثلا یو داسې کمپاینونو ته یو داسې مسایلو ته دوی تن ودې ته ورکړي چې په اندک درآمد یا 15,000 یا 10,000 یا 2,000 افغانۍ دوی حاضر دي چې کمپاین ته ولاړ سي، دوی حاضر دي چې مثلا ولاړ سي د یو چا پر ضد یا د چا په ملاتړ باندې دوی شعارونه ورکړي. دوی فعلا متاسفانه دغه وړتیا د اقتصادي دوی نه لري چې مثلا دولت خو هېڅکله دوی ته توجه نه کوي چې زمینه برابر کړي، ځوانان په سوله کې ونډه واخلي، ځوانان په نور اقتصادي مسایلو کې یا په لوړو تصمیماتو کې ځوانان اشتراک وکړي. نو کله چې دولت به دوی توجه نه کوي، دوی هم دغه توانایي اقتصادي نه لري چې خپل د جیب یا خپل په شخصي مصرف باندې دوی ولاړ سي مثلا په سوله کې اشتراک وکړي، دوی ولاړ سي مرکز ته په هفتو هلته پاتې سي، دوی ولاړ سي مثلا خپل شخصي په مصرف باندې دوی په سیاسي چارو کې په سیاسي موضوعاتو کې دوی ګډون وکړي او خپل د جیبې مصرف کړي. نو متاسفانه اکثره ځوانان چې استعداد او لیاقت د دې لري چې باید اشتراک وکړي، نو یو عمدترین او ستر مشکل دغه دی چې د اقتصادي له وجې دوی مشکل لري او بیکاره دي. بیرته به مشماني صاحب اصلي بحث ته راوګرځو او هغه دا چې خصوصي سکتور ته که موږ ورته وګورو او حتی
پوهنتونونو کې کمپنیو کې په علمي مراکزو کې موږ د خارجیانو څخه ګټه اخلو. یعنې په ډېرو داسې مؤسساتو کې موږ وینو کمپنیو کې موږ وینو چې خارجي پوهان کار کوي، خارجي انجینران کار کوي. یعنې بهرنیان د هغو څخه ګټه اخلي، معاش هغو ته رسي. ولې په افغان ځوانانو کې دغونې درایت نشته چې دوی هغه ودرېږي په دې وظیفو باندې، که دوی نه غواړي چې دا وظیفې افغانانو ته وسپارل سي؟ نو خصوصي سکتور یو داسې موضوع ده چې هغه تر هر څه خپل وګټې ته ژمن دی. د هغه شي پسې ګرځي چې د هغه ګټه تامین سي او خپل اقتصادي او مادیات ګټه لاسته راوړي. نو متاسفانه موږ دلته چې د تحصیلاتو په بخش کې چې خصوصي سکتور رشد کړی او خصوصي پوهنتونونه جوړ شوي دي، متاسفانه هغه معیاري او جهاني نړیوال کیفیت چې ولري نه لري. په دې کې موږ هېڅ شک نه لرو چې هغه انجینران، هغه کسان چې د خصوصي یا زیاتره د دولتي پوهنتونونو څخه فارغ کېږي په تنها په نامه د یو سند لري، په نوم د انجینر یو لیسانس سند لري، په نوم د مدیر، په نوم د بل اقتصاد دوی سند اخلي. د یو صنف څخه چې مثلا 50 یا 60 نفر محصلین فارغ کېږي، په دې کې 10 نفر 15 نفر هغه کسان دي چې واقعا درس وایي، زحمت کاږي، لیاقت او استعداد دغه لري چې باید وګمارل سي پر یو کار باندې. نو هغه کسان بیکاره نه دي، هغه یا په دولتي خصوصي بخش کې یا په خصوصي بخش کې پر وظیفې دي. نو هغه د 15 نه پاتې 50 کسان نور چې واقعا درس نه دی ویلی، تنها سند په نامه یو شی سند اخیستی، یا د انجینر یا د ډاکټر یا د اقتصاد یا د بل، نو دوی دغه ظرفیت او توانایي په دوی کې نشته چې مثلا یو داسې ملي پروژه یا یو داسې شخصي پروژه خصوصي شرکت ته دوی لاړ شي ووایي چې زه دا کار تاسو ته کولی شم. او خصوصي شرکت کله چې ازموینه ځینې اخلي یا انټرویو ځینې اخلي او خپل وګټو ته ګوري، پوهېږي چې دغه سړی نس وایي چې زما ګټې لاسته راوړي، او هغه کس هم چې لیاقت لري یا په بل ځای کې وظیفه لري یا په دولتي بخش کې وظیفه لري، نو مجبوره کېږي چې کله د خارجي هغه انجینرانو څخه یا د خارجي کارمندانو څخه استفاده وکړي تر څو چې هم د ګټې تامین سي او هم د وتواني چې هغه پروژه لاسته راوړي. د بیکارۍ د منځوړلو لپاره ستاسو راکار څه دی چې باید څه وسي؟ تر ټولو مهم د دواړو خوا، هم د دولت هم د خلکو د خوا، دا ځوانان دي دا توجه نه کوي چې تنها انتظار دي دا وباسي چې دولت دې راسي، یو ورځ دوی ته دې ووایي چې راسه فلانی په دې بس کې کار وکړه، ته هم راسه ته هم راسه، هره ورځ دولت د ځوانانو پسې وسي. دا به هېڅکله نه کېږي او نه هم سوی دی. ځوانان خپله لاس په کار سي، پانګونه دې وکړي، اقتصادي فکرونه دې لارې ته واچوي، سرمایه ګذاري دې وکړي، د هر کار دوی کولی سي چې درآمد مشروع درآمد لاسته راوړي، هغه کار دی او هغه شغل دی. نو د دولت هم دا کار باید وکړي چې زمینه د امنیت د مساعده کې او مالیاتي تشویقات و هغه کسانو ده چې پانګونه وکړي مساعد کې چې مالیات څخه معاف سي، ډېر سخت قوانین د باندې نه کوي چې هغه ځوانان چې هغه کسان چې واقعا غواړي سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي، نو دوی هغه توانایي د اقتصادي د دې نه لري چې په ساته د میلیارډ ډالرو سرمایه ګذاري وکړي. موږ د افغانستان هغه کسان ځوانان چې ډېر سرمایه ګذاري 1 لک 2 لک 3 لک 15 لک افغانۍ، نو دوی کله چې د مالیاتو سره د نور د دولتي ستونزو سره مخامخ سي، نو واقعا دوی ورشکسته کېږي. دولت دې وکړي د دوی امنیت دې ونیسي، د مالیات تشویقي مالیات دوی ته مساعد کړي او د خارجي وارداتو څخه هغه مشابه کالا او شیان چې موږ کولی سو خپل په هېواد کې خپل په صنعتي شرکتونو کې تولید کړو، دولت دې د خارجي شیان چې راوارده کېږي پر هغو د مالیات وضع کړي یا د خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي تر څو چې دوی وده وکړي او رشد وکړي، د خارجي او همسایه هېوادونو سره دوی سیالي وکړي تر څو چې وتوانېږو هم د بیکارۍ دپاره موږ یو کار کولی سي او هم اقتصاد ته ګټه وکړي. د خپله بیکاري ټولنه له کومو ناخوالو سره مخامخ وي؟ بیکاري یو داسې موزل دی چې د فرد څخه نیولې تر کورنۍ، د کورنۍ څخه نیولې تر جامعې، تر ټوله هېواد او ټوله نړۍ په سطحه دوی وایي چې به همې ښه کړي همې بدنامه کړي. بیکاري کولی سي چې ډېرې بد کړي. یو سړی چې بیکاره وسي یا وظیفه ونه لري، دی په هغه حالت کې افسرده سي، یعنې خپل هغه استقلال د لاسه ورکړي، داسې به ځان ته بې ارزښته سي چې زه ولې بیکاره یم، ولې درآمد نه لرم، په کورنۍ کې ارزښت د بینه ولاړ سي او مخ راوړي به دې ته چې جرم و جنایت وکړي. کله چې یو سړی بیکاره وسي، سوچونه او فکرونه ځان سره کوي، دی به هر مشروع او غیر مشروع کار ته دی فکر کوي، نو خامخا به دی به جرم یا جنایت یا اغلا یا اختطاف یا بلې موضوع ته لاس راوړي. یا به د دې نه وجې یو متاسفانه بد فرهنګ دا دی چې کله ځوانان بیکاره سي یا ډېر غمجن سي، دوی به احتیاط ته مخ راوړي چې موږ په سیګار یا په چرس یا په بل شي موږ خپل غم د منځه وړو. نه تنها چې دا غم د منځه وړو، بلې متاسفانه بل غم به ځان ته او فامیل ته او کورنۍ ته دوی جوړوي. او بل هم دا چې د هېواد د پراختیا او د پرمختګ دپاره هېڅ کار نه کېږي. کله چې تر څو چې کار نه وسي،
هغه جرمونه او جنایتونه زیاتېږي، نه تنها چې دا زیاتېږي بلکې جامعه هم هېڅ پرمختګ نه کوي. پر دا یو حالت چې ولاړ دی هېڅ انکشاف، نه سړک به جوړېږي، نه به ساختمان جوړېږي، نه به کور جوړېږي، نه به پارک جوړېږي، نه به صنعتي شرکتونه جوړېږي، هېڅ به نه کېږي. دا ناخوالې دی چې د فرد څخه د یوه سړي څخه نیولې تر څو چې د جرم و جنایت و انزوا او بې ارزشي ته ځي او تر څو چې دی معتاد کېږي او تر څو چې جامعیت پاتېږي، په ګرده بخښنو کې دا خپل تاثیر لري او تاثیرات لري. مشواڼي صاحب که څه هم بس ډېر ګرم دی او موږ زړه غواړي چې د خپرونه لا هم ډېره اوږده کړو، خو متاسفانه د وخت د کموالي سره بیا مخامخ یو، له کاره ورځ چې مخامخ یو. نو ستاسو څخه نړۍ مننه چې زموږ خپرونې ته راغلې، خو که په لنډو ټکو کې خپل وروستی پیغام ځوانانو ته او ټولنې ته ووایاست. ځوانانو ته دغه پیغام لرم چې تر څو چې دوی انتظار وباسي، مخکې مې وویلې چې دولت راسي ودوی ته زمینه د کار برابر کړي، یا د په میاشتو په کلو دوی چې د پوهنتونه فارغه شوي یا وړتیا او استعداد په یو بخش کې لري، دوی منتظره اوسي چې باید دولت ته ولاړ شي یا دغونې پیسې مصرفوي، په اصطلاح چې اوس رواج شوی د رشوت ورکوي تر څو چې ځان ته یې وظیفه رانیسي یا بس رانیسي. هغه پیسې د رشوت نه ورکوي تر څو چې فساد نه کېږي، نور مشکلات نه رامنځته کېږي، انتظار دې نه باسي دولت ته، خپل په هغه پیسو هغه مصرف دی کولی شي چې یو اقتصادي فکر وکړي، خصوصي بخش کې د ځان ته کار وکړي، نه تنها د دولت ته توجه نه کړي، په یا د ځان ته کار وکړي یا په خصوصي بخشو کې د مراجعه وکړي، هم ځان ته او دی کولی شي هم خپل همزولو او هغه کسانو شناخته و انډیوالانو ته د زمینه د کار برابر کړي. ډېره مننه مشواڼي صاحب، خوشحاله سو علامه هرکره او بیا مننه چې زموږ خپرونې ته راغلاست او درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه پورې زموږ سره یو ځای واست او موږ متنازع پرې نه ږدو. نو په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه ستاسو ته خوښ وړ ګرځېدلې وي، تر بیا پورې چې ستاسو درنو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او لایزاله څښتن تعالی سپارو. الله مل